شیخ صاحب دغه زکات ورکول په ښکاره ډول مناسب دي که نه په پټ؟ که په لنډ ټکو کې جواب. نو زکات فرض دی. علما وایي فرائض باید سړی ښکاره وکړي د دوو وجو نه. یو به د تهمت نه خلاص شي. د علاقې خلک تا پیژني ته مالدار یې. زکات د چا نه دی لیدلی دا سړی ښه سړی دی ښه مالدار دی خو زکاتونه نه ورکوي. زکات خور دی، حرام خور دی، مال حرام دی. نو د خلکو د تهمت ځای وګرځېدی. او دویم دا دی چې ډېر مالداره خلک دي زکات نه ورکوي. نو ته چې زکات په ښکاره ورکړي هغه ته هم غیرت ودرېږي. نو هغه به هم شروع شي ستا پسې به اقتدا وکړي هغه به هم زکات ورکړي. نو فرایض چې دي زکاتونه چې دي دا باید سړی په ښکاره ورکړي. او یو صدقات دي نفلي صدقات دا چې څومره پټ ورکړي ښه ده. د ریا نه به لرې وي، د سمعت نه به لرې وي، په چا باندې به احسان نه وي. حتی داسې ورکړي روایاتو کې راځي چې په ښی لاس یې ورکړي نو چپ لاس خبر نه شي. یعنې مطلب دومره سر وي، دومره پټه معامله وي. نو بناء زکات فرض دی. په دې کې ښه ده د سړی ښکاره ورکړي، هم به د تهمتونو نه خلاص شي او هم به د نورو اغنیاو دپاره د اقتدا یو سبب شي. هغه به دوی پسې اقتدا وکړي او نتیجه کې غیرت کې به راشي. هغه هم پوه شي چې د هغه نه خو زه ډېر مالداره یم هغه زکات ورکوي نو زه یې ولې ورنکړم. نو زکات باید سړی په ښکاره باندې ورکړي. ډېره زیاته مننه شیخ صاحب. کور ودان چې راغلی هېوادوالو ته مو د زکات په اړه اړخیز معلومات ورکړي. الله مو وساته، خدای مو حفاظت وکړي. الله مو ژوندي